ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرونا ناروغي ولې د لوړ عمر کسانو ته ډیره خطرناکه ده؟ د خو ضعیف او کنه څلور ورځې کې دی باندې بوت دوش په کور کې پروت و دوش په شفاخانه کې په څلور مې ورځې مرس. کله لوړ عمر کسان د کرونا پر مهال پامونه کړی یا کور او د کورنۍ غړي بې پروايي وکړي نو ولې ژر په کرونا اخته کېدای شي او څه ډول کولای شو چې د کورنۍ زاړه یا د لوړ عمر کسان په ناروغي اخته نشي؟ د روغتیا او ژوند په دې خبرونه کې به په همدې اړه خبرې وکړو. د لوړ عمر کسان د کور د نورو غړو په نسبت زیات په ناروغي اخته کېدای شي. که د هر ناروغۍ سره مخ شي نو د ځوانانو زیات درد او تکلیف ورباندې تېرېږي. اوس چې د هوا له سړېدو سره د کرونا د ناروغۍ پیښې بیا نسبتا ډېرې شوي دي، ځینې کسان خصوصا هغوی چې عمرونه یې ډېر دي دا ناروغۍ جدي نه ورته ښکاري او دومره پام نه کوي لکه څومره چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو په وخت کې کاوه. خو که ځانونه ونه ساتو نو دا ناروغي څومره خطرناکه ده. یورو مسکین منو دغه سي کورنۍ وخت ماجد ته مانزته ماجد نه توایره غلطه یو ماما مې ودی دخله دیغه نه په قدانی ولای د خو ضعیف او کنه څلور ورځې کې دی باندې بوت دوش په کور کې پروت و دوش په شفاخانه کې په څلور مې ورځې مرس. سید محمد قندوز د ولایت فعلا په کابل کې او جاپان شفاخانه هغه مرض راغلی د نفس باندې تو خیو تبا جماعت تا کار تا هر ځای ګرځېدم دا نن 19 تاریخ څوم دلته. زیاتره کسان په دې باور دي چې په لوړ عمر کې د بدن مقاومت کم وي. له همدې سببه ناروغي په ډیر شدت او سختۍ ور باندې تیریږي. د کابل ښار په افغان جاپان روغتون کې د کرونا د برخې د موظف ډاکټر ایدولی جان منصور په وینا د لوړ عمر یو تعداد کسان د شکرې، زړه، لوړ فشار او یا نورې ناروغۍ لري. نو ځکه کرونا د نورو په نسبت ډیر خطر ورته لري. د زړو خلکو لپاره ډیر زیات امراض نور هم شته چې هغه په مصاب شوی وي لکه د زړه امراض، شکر او فشار. د نور امراض د هغه خطر چې نور امراض د دې سره یو ځای وي نو کله چې په کرونا مصاب کیږي نو دوی کې مرګ میر هم ډیر زیات دی. بل خبره ده چې په زړو خلکو کې د حجراتو نشونامه یا تکامل هغه په مکمله توګه صورت نیولې دی نو له هغه څخه بیا سایټوکینز چې د کرونا په مقابل کې افرازيږي هغه خپل وجود ته ډیر زیات خطرناک دي. مثلا په زړو خلکو کې هم هغه خلکو کې مرګ میر ډیر زیات دی چې هغه کې سګي ونیسي یا لنګز مصاب کی. د سګو په مصابیدو کې تقریبا کووایم 60% خلک به مصابيږي خو د دینه 15-16% خلک ډیر خطرناک اختلاطات ورکوي لکه مثلا په سګو کې د سګو راګونو په منځ کې وینه علاقه کیږي یا په خپل د سګو امسا چې اکسیجن ویني ته ورکوي هغه الویلای ورتوي هغه لمنځي. نو د دې خاطر چې کله دای منځ لاړ شي بیا نشي کولای سګي چې د سګونه اکسیجن لاړ شي ویني ته نو ځکه بیا دا یو خطرناک حالت رامنځته کوي. ډاکټران وایي چې ځینې د لوړ عمر کسان د شکرې، لوړ فشار او نورې تنفسي ناروغۍ لري. نو کرونا ځکه ورته خطرناکه وي. دا ناروغي هغه کسان ته لا ډېر خطر لري چې د سږو نورې ناروغۍ ولري. که سږي ونه کړای شي چې وینې ته اکسیجن ورکړي نو دا یو خطرناک حالت دی. خو مشران د لوړ عمر کسان ولې د نورو په نسبت زیات له کرونا سره مخ کېدای شي؟ نومې سیف الله د پکتیا ولایت زړو خلکو چې دا د بدن انرژي دومره کمه ده او قوه هم ډېرې کمې دي په ځوانانو پرتله باندې. اوس اکثریت سپینګیري دي چې اجتماع کې دي تر برونه شرمېږي د خلکو نه شرمېږي زموږ ورنسو موږ سره رابط کته سي او مثال چیرته فاتحه جنازه مونځي جماعت یې ټول ځي. نوم محمد الله د لوګر ولایت یم. اول کې چې موږ یې ویني ولو خو زه په خپل یوازې ټوخای مې کاوه لماغه چې مور مې لمانه دومره یې زیات فاصله دومره نه مراد کولای دي لپاره ویل چې خپل بچان مې کېدای چې تاسو به کرونا نه نیولې دغه سی به انفلونزا یا دغه ټوخای دې لپاره نو هغه ونیول هغه باندې سخت اسو او شکر الحمدلله چې خدای را څخه وانخسته. د یو تعداد کسانو په نظر د ګڼګونې په مجلسونو او نورو محفلونو کې ګډون او روغتیايي لارښوونو ته پام نه کول
په خاص ډول د لوړ عمر په کسانو کې په کرونا د اخته کېدو سبب کېدای شي. ډاکټر هم په دې اړه نور معلومات راکوي. په زړو اشخاصو کې یو څو نور عادتونه او خویونه چې هغه موجود دي. یو دا چې د ډاکټر په خبرو باور نه کوي، هغه فکر کوي چې د کوم د مسابیدو لارې چې دي دا شاید رښتیا ونه اوسیږي. یو هغه ناروغ سره په ارتباطاتو کې راځي چې هغه په کرونا مصاب دی. یو د مسابیدو لارې دا هم دی چې زر په مسابیږي. بل دا چې د خپل ځان سره احتیاط نه کوي، په دې خبرو باور نه کوي چې دا کرونا به رښتیا وي یا به نه وي. همدارنګه زاړه اشخاص په ډیرو مسایلو کې شرکت کوي، لکه د مثال په توګه جنازې ته ځي، فاتحې ته ځي، اکثره جمعتونو ته ځي، د خپلو پردیو پوښتنې ته ورځي. مثلا یو ناروغ لري په شفاخانه کې، هغې پوښتنې ته ورځي. نو هغه عمومي اجتماعي عادات چې باید د کرونا په مقابل کې د جلوګیري دپاره مراعات شي، هغه نه مراعاتوي، نو ځکه دوی ډیر پرې اخته کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. ځینې کسان خصوصا هغه چې عمرونه ډیر دي د ډاکټرانو په خبرو او روغتیایي لارښوونو کم باور کوي. دوی فکر کوي چې کرونا تیره شوه او نور نه راګرځي. خو د دې ناروغۍ دوهمه څپه په چټکۍ روانه ده او په افغانستان کې هم د دې ناروغانو تعداد مخ په ډیرېدو دی. خو بیا هم ډیر کسان خصوصا هغوی چې ډیر عمر لري له هغو کسانو سره راشه درشه لري چې په ناروغۍ اخته وي. بل دا چې په دې هم باوري نه وي چې کرونا شته او که نشته. د همدې بې پروایۍ له امله له ځان سره احتیاط نه کوي. د جنازو او فاتحو په مراسمو کې برخه اخلي، ماسک نه اغوندي او په جومات کې هم حد اقل له نورو سره 2 متره فاصله نه مراعاتوي. نو ځکه یې په کرونا د اخته کېدو چانس هم زیات وي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې یا یې په خپله پام کړی او یا یې د کورنۍ نورو غړو توجه ورته کړی چې تر ډیره له کرونا څخه خوندي وي. زما نوم محمد نبی ده، د پکتیا ولایت د ځاځي د اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د شکر مریضي خو ملرو، شکر دی ورغله کله جګ وی کله ټیټ وی، په خپل حال نه پاتې کیږي. کله چې کرونا شدید شو موږ خپل ځونونه په کور کې کرنټین وکړل، د بیروبار نه ځان وساتلو. فاتحه نه ما ډاډه وکړه، ودونه ما ډاډه وکړه، ځکه ځان ډیر شیرین شاید نو ځان چې شیرین دی په خپل کور کې پاتې شو، ځان کرنټین کو. ګټه دا و چې د کرونا مرض نه خدای باج کړو. یو خور مې مړه شوه په کرونا او بله مې ورېره مړه شوه، الوا دې پیدا سه بیا نه ورغلو موږ. نن سبا خواته وایي چې کوم مرض ونیسي خور نه به هم ځان ساتي، له مور نه به هم ساتي، له هغه نه به ساتي. موږ یې چې خیلخانه هم دا وړکي دي، جنکۍ دي، نه ورغلو، جنازې ته ورغلو، مړي ته ورغلو، بیا چې ښه شو بیا دوا ته ورغلو. زما مشر ورور کرونا نیولې و، کور کې مې منخانه کې مې کرنټین کو. مور پلار ته مې ویل چې تاسو د سره تماس کته کوي، خدای نه خسته تاسو عمرونه زیات دي، تاسو ونه نسی تاسو نه جوړ نه. مور مو چې واخ خپل تکلیف لرلو، هم شکر لري، د وینې میکروب لرلو، او هغه چې د مور ته زیات اجازه نه ورکړه. هغه ته مول چې خیر دې زموږ چې هر کم توي د مریض علاج کولای شو ته ما ورځه. هغه ډیر زیات تشویش کوي، خپل ګورم خپل لاس تداوی کوم او ته نه داسې نه خدای نه حساب تاونی سي ته نور تکلیفونه لري ته جوړونه به مشکله ده. بیا خو بل اخیره مریض هم خوشو. مور فلار می دوړه شکر دې ځای او چغه ونه ولا اوس پورې خ جوړ تیار. ساحل په فیسبوک کې راته لیکلي مور مې په کرونا اخته شوه. نیا یعنی انا می کوشش کاوه چې ډوډۍ وروړي، خو ما پوکړه دا وظیفه می په خپل واخسته. زه هم کرونا ونیولم، خو دومره شدیده نه و، مګر نیا می توبرکلوز ناروغي درلوده. د خدای په فضل په کرونا اخته نشوه. زه هم ژر روغ شوم ځکه ځوان وم او زیات تاثیر را باندې ونه کړ. تاج محمد هم د فیسبوک په اړه راته لیکلي پلار می د کرونا په شدت کې زیات وختل چې د باندې ووزي. ویل به چې په کور کې مې زړه تنګېږي، خفه یم، خو ما هیله ترې وکړه چې لمسیانو ته د قرآن شریف درس ورکړه، هغوی ته دیني معلومات ورکړه، کیسې ورته وکړه. همدا کارونه یې کول، ډیر د باندې ونه ووت. د خدای په فضل په کرونا اخته نشو. ډاکټر هم په دې اړه څو مهمې لارښوونې راته لري. هغه زاړه اشخاص چې هغه ډیر زیات مساعد دي په کرونا د اخته کېدو لپاره، هغوی ته پکار دادي چې ټول هغه څه مراعات کړي چې دوی ته ډاکټران وایي، لکه مثلا 2 متره فاصله مراعات کړي، ماسک استعمال کړي، اجتماعي ځایونو ته لاړ نشي، فاتحې ته او جنازې ته او دې ځایونو ته لاړ نشي. مثلا یو ناروغ په شفاخانه کې بستر دی، هغې پوښتنې ته ورنشي، یا دا چې په کور کې یو ناروغ دی کرنټین دی هغې ته ورنشي، هغې سره په تماس کې نشي، لباس سره په تماس کې نشي.
دا ټول هغه لارې چارې دي چې باید دوی مراعات کړي. کورنۍ ته پکار ده چې زاړه اشخاص په دې وپوهوي چې اجتماعي فاصله مراعات کړي، لاسونه زر زر ووینځي، ماسک استفاده کړي، ګڼې ګوڼې ځایونو ته یې پرې نږدي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کې په کورونا باندې اخته شوي دي باید خپلو پلارونو ته او میندو ته ووایي چې مونږ ته باید رانږدې نشي، د دوی لباس سره باید په تماس کې را نشي، دوی هغه څه چې کوم خوراک او څښاک کوي هغې شیانو ته باید نږدې نشي. د ډاکټر په وینا د لوړ ډېر کسان چې د کرونا ناروغۍ لپاره زیات مساعد دي که د ډاکټرانو لخوا وړاندې شوي روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي، په جومات کې له نورو سره حد یا اقل 2 متره فاصله مراعات کړي، ماسک واغوندي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته لاړ نشي، نو تر ډېره به یې په کرونا د اخته کېدو مخنیوی شوی وي. د کورنۍ غړي هم مسؤلیت لري چې د لوړ سن کسان د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تګه راوګرځوي. که د کورنۍ کوم غړی په کرونا اخته شي، نو د مور، پلار یا نورو مشرانو څخه د هیله وکړي چې ناروغ ته نږدې ورنشي. ان هغه کوټې ته د هم نه ورځي چې ناروغ پکې پروت دی. بله خبره دا ده چې دا ډول کسانو ته باید ماشومان او تنکي ځوانان هم ډېر نږدې ورنشي، ځکه تنکي ځوانان او ماشومان هم پرته له دې چې د کرونا د ناروغۍ کوم علایم ولري یا ورباندې پوه وي، شاید په دې ناروغۍ اخته او د دې ناروغۍ د وایرس انتقالونکي وي. بله خبره دا ده چې خپل ناروغان او د هغوی پایوازان او مرسته کوونکي باید صحي تدابیر لکه ماسک، دستکشي او پر صابون د ورځې 2 ځله لاس مینځل هیر نه کړي او ناروغانو ته قوي اوبلن او داسې خواړه ورکړي چې ویټامین سي ولري. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکاري وحیدې صابر د افغانستان په تعلیمي موضوع کې جوړه کړې وه چې ما نصیر احمد احمدي درته وړاندې کړه.